تپوس وکړه چې پوه نه شوم په ځان باندې او د روژې غرمې ټایم کې خپلې کمرې ته رالم، نوی مې واده کړی او جما رانه وشوه. ما باندې څه شی دي؟ نو محترمه تا باندې پوره 2 میاشتې روژې نیول دي پرله پسې باندې. اگر چې امام ابن حزم لیکلي چې دا به یو کم 15 روژې نیسي، ځکه بعضې میاشتې داسې وي چې هغه د 29 وي، بعضې د 13 وي، او یو قول پکې بعضې علماو دا هم کړی چې 2 کم 15 29 29 دواړه به چې دا به دا لازمي روژې نیسي. لهذا که چېرته تا په خپلې بیبي باندې زیاتې کړي او په زور دې کړي او د هغې رضا نه وه، نو بیا په هغې باندې نشته، هغه به د یوې روژې قضا راوړي، لیکن تا باندې پوره کفاره ده. او که چېرته هغه هم د سره راضي شوې وه یا هغه د دې دپاره ته تیار کړی وي، نو بیا په دواړو باندې 15 روژې دي. دا ډېر د افسوس خبره ده. په کار ده موږ ته چې موږ نوي ودونه کړي وي یا په ځان کنټرول نه وي، نو د ورځې په حالت کې خپلې بیبي سره نږدې کېږو نه، یو ځای کېږو ورته نه، خپلې کمرې ته نه راځو، بلکې پوره صبر وکړو. ځکه تاسو ته ما مخکې یو خبره کړې وه، انسان باندې 3 حالت داسې راځي چې د نه د خپل ځان بې کنټروله وي. یو حالت د غصې دی، دویم حالت د شهوت دی، چې د باندې شهوت یو ځل چړاو شو بس بیا د دماغ کار نه کوي، دا بیا په ګناه کې ځان واقع کوي. دا لوی نقصان دی. عظیمه میاشت، مبارکه میاشت، دا روژه ته وخوره، لوی نقصان دی وکړه. حدیث کې راځي که چا یو روژه قصدن وخوره، که دا ټول عمر هم روژې ونیسي، نو بیا د دنه دغه ثواب ته نشي رسولی ځانه، کم ثواب چې دې نه د یوې روژې په فوت کولو دې نه پاتې شو. الله دې په هغې خلکو رحم وکړي چې هغوی د روژو هېڅ اهتمام نه کوي. الله دې موږ سره د فضل، د کرم او د احسان معامله وکړي. د الله تعالی حکم ته اهمیت ورکول دي. د دنیا د زندګۍ څه پته لګېږي. تېر کال په دې رمضان کې ډېر خلک داسې وو چې موږ سره زموږ په کورونو کې موجود وو، نن نشته. موږ سره زموږ په جوماتونو کې موجود وو، په محلو کې موجود وو، د کار په ځایونو کې، دکان او دفتر کې موجود وو، نن نشته. کېدای شي داسې یو کال په موت هم راشي چې په روژې کې نو موجوده، رب العالمین ته ورغلي یو. نو دغه د یو امید شی دی. دغه روژه نیول یو اسانه عبادت دی. خلک جهادونه کوي، مشکلات برداشت کوي، د دین د خدمتونو دپاره لرې لرې سفرونه کوي، علم زده کولو دپاره سفرونه کوي په کلونو کلونو باندې. لیکن موږ د اسانه عبادتونه چې په خپل کټ او بستره کې کوو، دې ته هم بیا زموږ ملا ماتوي. دا ډېر د نقصان خبره ده.